په تیرو 40 ساعتونو کې پاکستاني طالبانو د دې هیواد نږدې 40 غازیانو ته مرجوب اړولې ده. دا چې دې ډلې یاد بریدونه چیرته کړي او پاکستاني پوځ یې څومره تلفات اړولي په اړه یې ویډیو تر پایه وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په تیرو 40 ساعتونو کې پاکستاني طالبانو د شمالي وزیرستان، خیبر پختونخوا او بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په پاکستاني پوځ او یو پي سرتېرو بېلابېل بریدونه کړي چې په ترڅ کې نږدې 40 امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرجوب راوښتي ده. پاکستاني طالبانو نن سهار په جنوبي وزیرستان کې 2 پاکستاني پوځیان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو په حواله ویل کېږي چې دا 2 پوځیان په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني تحریک طالبان له لوري پناه شوي وو چې د کمزوري مقاومت وروسته دواړه وژل شوي دي. تېره شپه بیا د بلوچستان صوبې د پنجګور سیمه کې نامعلوم وسلوالو د یوه ساختماني شرکت د امنیتي ځواکونو پر کاروان برید کړی چې پکې 15 امنیتي کسان وژل شوي دي. همداراز د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په شیوه تحصیل سیمه کې وسلوالو د پولیو واکسین پر ګروپ برید کړ چې 2 پولیس او د پولیو کارمندان د ځان سره نامعلوم ځای ته وړي دي. ویل کېږي چې وسلوالو د پولیسو څخه اسلحې هم اخیستې دي. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې هم نامعلوم وسلوالو سیویل هسپتال ته څیرمه یو پولیس په ډزو وژلی دی. وسلوالو د پولیو واکسین په محافظینو برید کړی چې یو پولیس عبدالصمد قتل شوی او د زمان بادشاه په نامه بل پولیس ژوبل شوی دی. او د پای برید بیا د کوټې په قمبراني کلي کې د سیدبان په نوم یو کس د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پاکستاني طالبانو له لوري خپاره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د پاکستاني پوځ د شرم له امله د خپلو تلفاتو 4مه برخه خپروي. په اصل کې هر برید کې 4 برابر زیات تلفات راوړي. په اعلامیه کې لیکل شوي چې په تېرو 40 ساعتونو کې دې ډلې د شمالي وزیرستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې 19 پوځیان هلاک کړي، 19 ټپیان کړي او 2 نورې ژوندي تښتولي. په یادو بریدونو کې پاکستاني طالبانو له پوځ یو شمېر سپکې او درنې وسلې او پوځي موټرې هم نیولي دي. تاسې درانه په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.